د خوست اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د جهادي مشر جلال الدین حقانی په یاد جوړه شوې غونډه کې چې یو شمېر دولتي چارواکي پکې وو د افغانستان د کورنیو چارو لومړي مرستیال په وینا اوسنی آرام او سوله ییز ژوند د تیرو قربانیو نتیجه یاد کړه او په خلکو یې غږ وکړ چې د دې نظام ملاتړ وکړي. حالات الله تعالی تیرول تر نن ورځې پورې د هغې قربانۍ ثمره او نتیجه وه چې د دلته سره ناست د خپل امارت د قوانینو د طرز العمل او د لوایحو نه پاس قدم مه کېږدئ، په پردیو پسې مه ځغلئ. که موږ ملیدو د پردیو غلامي موږ کوله، د رئیسانو صاحبانو کوله یا ولیانو کوله، بیا ته د دې حق لري چې لا د دې ځایه ونیسي چې ته جاسوس یې، ته خاین یې، ته د پردیو غلام یې. نوموړي په ورته وخت کې په ځوانانو غږ وکړ چې امارت د دوی مشورو همکاریو ته اړتیا لري او فکري روزنه یې د ځوانانو لپاره ضروري یاد کړه. که موږ د دې شي نه غافله شو، موږ د خپل ځوانان خپل نه کړو، دا په نورو فکرونو کې د موږ نه ډوب پاتې شي، بیا شاید د موږ نظام هم په یختونه کې، شاید د موږ د وطن هم بیا پاتې نه شي، بیا هم اشغال شي. خدای نخواسته که چېرته دا روغتیا موږ داسې جوړ کړو چې په خوله خو وایو چې افغانان ولس ټول د موږ فوج دی، او دا هم انشاءالله او عملي فوج شي د موږ دپاره، عملي و نظري فوج شي د موږ دپاره، بیا انشاءالله د وطن هم جوړ دی، د نظام هم جوړ دی، بیا و مشکلات هم نه دي. خو ګورئ بیا هم سوال درته کوم ورونو، د خپل امارت د قوانینو د طرز العمل او د لوایحو نه پاس قدم مه کېږدئ. موږ دا واجب ده چې موږ تنبیه درکړو چې ځوانه دغه لاره دې نه ده، دا به ترکمنستان، دا به افغانستان، بیا به دا درته ښیو انشاءالله. په یاده غونډه کې بیا د خوست د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس وویل رښتیني اتلان لرو چې باید له کارنامو یې ځان خبر کړو، او د رسنیو له اړخه یې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې خپل مسؤلیت یې په ښه شان سره ادا کړی دی. خپل ټول عمرونه وقف کړي دي او خپل اولادونه وقف کړي دي. دوی د دې وطن د ازادۍ او د خپلواکۍ دپاره شپه او ورځ محنت کړی دی، خپلې وینې توی شوي دي او د دښمن ککرۍ ماتې کړي دي. نو داسې ایډیالونه دا د دې وطن هغه تاریخ ساز شخصیتونه دي چې په نورو هیوادونو کې مصنوعي، خو دلته په افغانستان کې واقعي او حقیقي اتلان دي. او خپلو مشرانو ته ډاډ ورکوم چې موږ به انشاءالله تعالی د ځوانانو په برخه کې، د کتاب په برخه کې، د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د ساتنې په برخه کې او د خپرونو په برخه کې خپل کامل توان استعمالو او خدمت وکړو. په ناسته کې له اسلامي امارت سره د ځوانانو په همکارۍ ټینګار وشو او د باثباته افغانستان په جوړولو کې د ځوانانو ونډه مهمه وبلل شوه.